پلار او نورو مشرانو یې د پاکستان په خوله هیواد وران کړ، خو اوس طالبان د پاکستان په غلامۍ تورنوي. احمد مسعود وایي افغانستان کې د پاکستان لخوا بل شوی اور به یاد هیواد هم وڅیزي. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. احمد شاه مسعود رباني او په ټوله کې شمالي ټلواله سره له ګلبدین حکمتیار د شهید داود خان په واکمنۍ کې پاکستان ته لاړل او له هغه ځایه یې د حکومت پر ضد بغاوت او جهاد په داسې حال کې اعلان کړ چې هغه وخت هیڅ اشغالګر افغانستان کې شتون نه درلود او یو سوچه افغاني او اسلامي حکومت و. تر هغه چې واک ته ونه رسېدل نو خپل تش په نوم جهاد یعنې فساد ته یې دوام ورکړ. اندا چې کله واک ته هم ورسېدل نو یو بل یې سره ووژلو او کابل یې وران کړ. خو اوس د همدوی اولادونه پاڅېږي او په نورو د پاکستاني توپ ټاپې لګوي. تازه خبر دا دی چې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ افغانستان کې اور بل کړی او باور لري چې دا اور به ډیر ژر دا هیواد ونیسي. احمد مسعود زیاته کړه چې پاکستان د هغو ډلو ملاتړ کوي چې هدف یې په نورو هیوادونو کې بې ثباتي ده او پاکستان په ښکاره اعتراف کړی چې له تېرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی او هغوی ته یې پناه ورکړې ده. د مقاومت د جبهې مشر وایي که طالبان پر افغانستان واکمن نه وای نو په کابل کې به یې د القاعده شبکې مشر ایمان الظواهري د وژلو پر ځای لیدلی وای چې د امریکا لخوا په پاکستان کې وژل شوی و. احمد مسعود دا هم وایي چې پاکستان غواړي افغانستان د وزیرستان پر ځای د ترهګرو پر ځاله بدل کړي. نوموړي د دې خبرو په یوه برخه کې دا هم زیاته کړې چې د طالبانو حکومت به هم د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای وي. خو د طالبانو سرپرست حکومت په وار ټینګار کړی چې افغانستان به د ترهګرو ډلو خوندي ځای نه وي او افغانستان بهرنیو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي. خلک وایي افغانستان کې د جګړو له پیل څخه تر اوسه ټول جهادي ډلې د پاکستان په خوله د واک ترلاسه کولو لپاره وطن وران کړی او که دوی هر څومره یو پر بل د پاکستاني توپ ټاپې ووهي بیا هم ټولو ته معلومه ده چې د دوی ټولو سرچینه هماغه پاکستان و او ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.